او دا اللہ پاک خبری دی گوارے واحد قرآن شریف دا شرف حاصل لے چی دا اللہ خبر نازلی شوی دی نور کتابون دی نور باندیم دا اللہ دا خبر اطلاق شوی دی قرآن شریف کے پا پخوانو کتابونم دا اللہ دا کلام او دا خبر اطلاق شوی دی دانا چی خبری نری خو چی نازل دی نو قرآن شریف دا اللہ دا خبرو پا شکل کے نازل شوی دی حضرت جبریل علیہ السلام با دا اللہ نا دا اللہ خبر را نقل کلی و بیری دی او رسول اللہ مبارک تبی اخود دی او غتبی و رسول او پا دیرشتو کالو کے او پا دو میاشتو کے او پا دیروشت روزو کے دا اللہ خبر جبریل علیہ السلام حضور پاک تروڑی پا دی کہ نہ کالا نہ میاشتے و نہ روزی پا مدینہ کے قرآن شریف نازل شوی دی او باقی پا مکہ مکرمہ کے نازل دی نو قرآن دا اللہ خبر نازلی دی او نور کتابونم دا اللہ خبری دی خو خبری ندی نازلی پا تختو لکلی شوی خپل پیغمبر تا غنڈی را گلی دا زمون دا قرآن خصوصیت نور کتابون دا خپل زمانی سر تعلق لرو ختم شباس او دا قرآن شریف تعلق دا او خاص زمانی سر نرے تر قیامت پوری دا مسلمان دا ہدایت ذریعہ دا نور کتابون منسوخ تے قرآن منسوخ ندے گوارے رونو نور کتابون جسم ردی اگر دا تحریف نا پاک ندی او دا قرآن شریف عبادت اللہ غشتے رے دیکھے اس سوک زیادے کمی او تحریف نشکر دا کتاب قرآن شریف اللہ زمونستاسو دا ہدایت تفارا نازل کا او منگ تاسو تا اللہ ہدایت نصیب کرے دے او انشاءاللہ امید درو جدا منگ بچین وسی اغیتا وم رب العالمین دا قرآن شریف راناو رسی انشاءاللہ رونو یو سو حقون دی دا قرآن شریف پا منگا یو حق دا دی چی منگی تلاوتو او تلاوت دا قرآن شریف پدے کے دیر میں اجر دے حضور پاک فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف چی چاہ دا قرآن شریف یو حرف ارستو دل بخدای لسنے کیا ورک بسم اللہ الرحمن الرحیم دا قرآن شریف یو آیت تے دا دی نور لس حرف دی پدے با اللہ پاک انسان لس کم 200 نیکے ورکے الحمد جسو کلو لی 15 حرف دی 50 نیکے ورطا ملوش او پا بعضی صورتونو کے پل خاص خصوصیات و فیدی لکا سورہ یاسین جسو کلو لی رسول اللہ مبارک فرمائی من قرأ یاسین فی صدر النہار قدیت حوائجہو سوک تی سار وقتی سورہ یاسین اولولی دا غیر وزی حاجتون بخدے پورک سوک کی دا ماسخوتن ما خام پا وقت کی صورت واقعہ اولولی اگا بخچتا خدے غریب کئی نمالدار بھئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی وفات شوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا حضور پاک درم خلیفہ نے دا حج پا موسم کی عبداللہ ابن مسعود ځان لکا وی عبداللہ ابن مسعود یو خبر درتا کوم وی وای امیر المومنین سوی وی دویم خد دلکوم خد دی وفات تنو بلا خد دلکوم عبداللہ ابن مسعود و توی زمان خد تاجت نشت پی پیسے در کوم مال دا بیت المال ندر کوم پل ذاتی پیسے و مال در کوم بلا دراہم دا واخلا وی مال تمی جیت نشتا نندے که سبا دی مرم نو چه مرم نو پا میویسو پا مال و دولت بسکو نا عثمان سے بتوی وی لونه دیدی چه تمر شو دا لونه با دی سکای نو مال در کوم دا دی خپلو لونه لون کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وتوی وی ما دا خپل خلیلنا او دا خپل دوستنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی یو دم میں تیوری دلی دی ہمیں لونو تا خولی دی ترسو چاہوی دا دم وی دا غیب پیسو تا جت نرازی غریبانانی با نگرزی وی صدم دی وی حضور پاک فرمائی لیو کہ سوک ما خام مسخوطن صورت واقعا وی دی با نفقیر کیگی نو ما لونو تا دا دم خولی دی کہ نوی غریبانانی دی گرزی او که یریگی دا فقرنا دا دم دی وی
दी बचरत फकर मस्कनत बपदवी न राजी। दादा सूरत वाक़ई फ़ायदा शो बाज़ी सूरतों के खास फ़ायदे दी लगा सूरत फातिहा शिफा मिन कुल्लि दा हुज़ूर पाक फरमाए ज़मानों ने उज़ाल सहाबा पर औलार तेरे दल बुखारी शरीफ की हदीस पनूर किताबों के हमदे नयोज़े के द सहाबोश पराना उमूमन अरब बयाबान और दश्त अलाक़दन और अल्तो बडेरे कमीरी नो चेकम दे क्वीवी चीनाई नो अल्ता केले बादी नियो चीना वाउ द चीनी गाले ते केले बादो द सहाबो अल्ता शपराना चेशपराला दा कली वाले ना रोटा वक्ता वे मंग मुसाफिर यो मंग लड़ोड़े राके कली वाला शुम पलक बचियो डोड़े वाला वरनक हालांकि मेलमा खलक सुकलक वरकई स्पोर वरकई वदा मेलमा यो हक दे चे खलक वाला मेलमा से वर्क इले देफ हक़न हुज़ूर पाक फरमाई द मेलमा यो हकता वसम द मुजुमातुन द मेलमा राशि वे रुनो द मेलमे नो खलक द कोरना वाला रोटे रोड़े वाले वर्क खुदी शुमानो दे मेलमानो ले सवर नकल इत्तेफाकन पद दे केली चे कम मशरो चेयरमैन साहब सरदार मारू चिचिया लड़म चिच अभी लगिया दी वाला इलाज कई कई खुसाड़ी न जोड़ेगी खुले की जगुन अराल और द ज़हर इलाजम ग्रांडे चाहो तवेला कदा मेलमानर अगली दी गुदर सर दे रही अभी न तपोसु के कसुक दम वाला पकी नो दे सहाबा वाला पकी और कसरा रही वे हल फीकुम मिन राक वे तासु के सुख दम वाला अश्ता वले वे इन सय्यदना लो देगा जमुंग द किली मशर मार ले अलम ची चले नो के तासु के सुख दम वाले नो चरा ले दम के हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए मा व तवी चे ओमाल दम राजी ज़बे दम का दमुना बिल्कुल साबित दा हदीसों के साबित खैर तवे वे गल राशिदा मशर मरी और शाब दम पे वाचवा अगी वगोते जमाना द शुम पड़क बचो बेगम द किशपराल नारम तेरा कला द्वारे डोड़े मनाकला उस खैराती दमुना गवाले हालांकि गोरी दा शुम पड़क बचो वाला टके हदीस की निश्ता हा असले जी सबा मा पसे ढेले बोलो के जे हदीस के खुदा टके नो दादा दी सियाक सबक ना मालूमेगी माल अब मजदूरी रा कहे शुक्राना चे वदता समाए जबता मचो तगोरा ची जोड़ेगी के न जोड़ेगी आगे वते सो न शुक्राना गवाले हाँ वे सलवेख गड़े चेले देता शुक्राना वे सलवेख गड़े चेले मन खलक से शुक्राना और रखे ऐसा ना उस्ताद जी दा माशूम जाली दमे का खजी दम बकुज दम पे वाचे उस्ताद जी से शुक्राना दे कीगी लेकिन अंत डॉक्टर लवारशा और ब्याचे डॉक्टर न तो दारूरी की वे उस्ताद जी पीस दे कीगी उस्ताद जी बाग शिवनी से वो दे माजीगर लबे दे लरो खराबर जी कीगी से तब वर कफीस असीज़ नास्ते वक्त में से तेर का वर का पैसे वकील साहब लाल से जो मुकदमा दला लड़ाओ की ब्याह दे वकील साहब स्टार से पीस कीगी वकील साहब बाबूटो बा से खबर दे खराबर जे कीगी सतावा माँ से कोर्स है चोले दोनों पैसे राव नमुला साहब स्टा शुक्राना कीगी उस्ताद जी को गरीब सलीमी अब खुदा से निशी वेली चे शुक्राना न कीगी वही जमला इसम निश्ता न ब्याह वी खौस्ता जी खुदा दे बखा अल्लाह रसा रखो का नो जालिम रागले दे रहे जे उस्ताद जी ना दम वाले दवा द उस्ताद जी ना वाले और ब्याह द पैसों पर जाए वो दवा गाने के दा जमुंग अजीब रिवाज जमुंग मौली से सर मदरसा के उस्ताद अदा दम और तावीज़ और साख खाल को लगे नारे खुशता बदे नो अगवी की चाले द तावीज़ उली कमा नहीं माते हुई उस्ताद जी हदीस शुक्राना कीगी विजो तेम चेना दो पतावी दो पदम पैसे ना खलमा वो गोरे कार बना कई जनाब पैसे वो कार बना कई वे वो चिखा दो उस्ताद जी पैसे वाला ठीक तरह का कार बशुरू की
نمونږ لسی مونږ خو چا باندې دم واچوم 10 روپۍ پخوا به 15 روپۍ راکړه 1 روپۍ 15 پاوه 15 پیسې اوس پکې 10 روپۍ دې 10 روپۍ ورکړي چې د نسوارو غونډه سکیم پې نه کوي یو ماشوم چا لراوسته وي په ده دم واچوه دم یې پې واچوه 15 روپۍ والا ورکړه ماشوم ټیک شو کور ته لاړ واپس هغه سړی راغی وی استاد جی هغه ماشوم خو کور بیا په جړا شو په لاره ټیکو کور بیا په جړا شو استاد جی ورته وی د 15 روپو د دم زور د کوره پورې وي ته له غوندې شی زیات کا نو ټیک ده چې د 200 روپو ډاکټر لځې نسخه کمزوري چې 500 لځې نسخه ټیټي او چې 0 فیس ته د اسلام آباد شفا ته دی دا نسخه نورم مضبوطه او ټیټ رونو ګورې دا خاصې خوشطبي مې وکړه خو دمونه ثابت دی ډېر خلک دم نه مني او چې څوک دم اچوي هغه ته په ښه نظر نه ګوري دم خو حضور پاک اچولی دی حضرت حسن او حسین وسیو دواړه یې ځان ته رانږدې کړل او دم یې پرې واچوه اعوذکما بکلمات الله التامات من شر ما خلق وشر کل شیطان وهامه وعین لامه چوف او بیا ورته بچې په دې دم به زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسحاق او اسماعیل دواړه دمونه پته ولګېده چې ابراهیم علیه السلام هم په خپلو زامنو دمونه اچولي او حضور پاک هم په خپلو مبارکو نیازبینو نوسو حضرت حسین او حضرت حسن دم اچولی او چې صحابه به یې دمول څه چل به یې کو خپلې لاړې مبارکې به یې راواغېشتې او د مدینې منورې په خاوره به یې راښکلې او د مریض په تندي به یې راښکلې تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا خاوره د مدینې لاړه زما حضور پاک فرمای او د مریض په تندي را کاږم شفا به څوک ورکوي جواب راکړئ شوق سره نور شوق سره نور شوق سره عقیده به دی چې شفا به خدای ورکوي ډاکټر به بالکل ستا علاج کوي خو جوړولی دی نشي ګنې ډاکټر چې په خپله ناجوړه شي دا مقبرې ته قبر ته ولې زمري ولې که جوړول د هغه په لاس کې وي د ډاکټر پلار ولې مري د ډاکټر مور ولې مري د ډاکټر بچی ولې مري د ډاکټر ښځه ولې مري معلومیږي دا چې علاج د هغه په لاس کې دی خو د علاج نه پس په دې دارو کې شفا د ډاکټر لاس کې نه ده د چا لاس کې ده دقسې به موږ دمونه اچوو او استرقا د بل نه به دم طلب هم کوو چې ماله دم واچوه خو عقیده به هم دی چې دا دم یو سبب دی شفا د دم حکیم طبیب په لاس کې نه ده د چا په لاس کې ده یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او په حضور پاک ته وی ته بیماری وی الله ارقیک وی دم دې نه کم رسول الله مبارک فرمایل دم مې کا نو جبریل علیہ السلام په حضور پاک دم اچائی بسم اللہ ارقیک من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک دا خدای په نوم دې دمو دا هر مرض نری دمو چې تاله تکلیف درکئی و شفا با اللہ درکئی نو حضور پاک اچولی دی صحابه اچولی دی بعض خلق دی معتزله وتوی اغي دمونه نه مني الکه ولې دم نه منې وی دم خو یو چوف دی که نه چوپ نو په چوپ کې څه دي او حضور پاک فرمایي چې 80,000 کسان به جنت ته ځي بغیر د حساب او بې کتاب نه هغه 80,000 به څوک دي هم الذین لا یسترقون دا 80,000 به هغه چې دمونو پسې به نه ګرځي چاته به دا نه وایي چې راشه ماله مریض دم کا ولا یکتوون او چا پسې به نه دي چې راشه ماله علاج وکړه ډاکټر نه وعلى ربهم يتوکلون او په الله به باور کوي نو بعض حضرات دې نه معلوموي چې ګوره 80,000 کسان هغه دي چې دمونو پسې نه ګرځي نو دا جنت ته به بې حسابه بې کتابه ځي نو ګوره دم ښه شی نه شو دا ناپوهې دی نه پوهېږي د هغې دا معنا نه ده ګورې چې دم پسې نه ګرځي د هغې دا معنا ده چې هغې دا دم مؤثر حقیقي نه ګڼي مؤثر حقیقي ګڼي هغې وایي دا دم مې جوړی دا خلک به ته وځي
توکل څه ته وایي؟ توکل پیژنئ تاسو؟ توکل خو دې ته نه وایي چې دم مې استعمالوه. توکل دې ته وایي چې دم استعمال کا، خو د دې دم نه پس جوړېدل او نتیجه د انسان په وس کې نه دي، دا د چا په وس کې دي؟ الله په وس کې. کې خدا مې لا یکتبون چې علاج به نه کوي، نو علاج خو سنت دی، پیغمبر مبارک کړی. او ته وایې چې دم ښه نه دی، حضور پاک یې ولی چې یو معتزلي او زمونږ د اهلسنت والجماعت یو ملا صاحب د بادشاه دربار کې مناظره وه، ډېر خلک راغلي. معتزلي وي دم هم نشته. زمونږ ملا صاحب وي نه دم خو په حدیثو ثابت دی. معتزلي وي دم څه شی دی؟ خو چوپ دی که یو سړي خېټه خوږېږي ته ورته چوپ پوکي ورکړې، پوکې نه پکې ورته ولګوم خدای شته که دا درد دی. د هغه غاښ خوږېږي ته وایې چوپ چوپ چوپ، نو په چوپ د غاښ دړ ښه کې پکې ولګوه چې د غاښ دړ والا ښه نه کې. نو خلکو چې دا واورېدې نو هلکه دا خو رښتیا خبره، دم خو چوپ دی، په چوپ کې څه دي؟ د خولې نه هوا وځي که نه، د خولې په هوا کې څه دي؟ ملا صاحب زمونږ د اهلسنت والجماعت ډېر هوښیار، هغه معتزلي ته کنځلې شروع کړې، وایي ستا هغه داسې وکړه خبیث بچیه، هی ته خدای دې بوتل مخمرات کړه، هی ته کدو بچیه. بس هغه سترګې وپړسېد، غوسه شو، بادشاه هم غوسه شو. معتزلي بادشاه ته بادشاه سلامت، ستا په دربار کې وکنځلم، دا خو زما بېعزت ستا بېعزتي وکړه، دلیل ورسره نشته، نو کنځلې شروع کړې. نو بادشاه هم سترګې سرې شو، غوسه شو. ملا صاحب دوی دا کنځل دی ولې وکړه؟ دا بدره دی ولې وي؟ دا خو زما دربار کې زه سپک کړمه، دلیل د سره د دم نشته، نو کنځلې کې غوسه شو. ملا صاحب ودي بادشاه سلامت، دا ولې دې سترګې وپړسېدې؟ رګونه دې وپړسېدل، رنګ دې مسور شو، او دا بل ملا هم رنګ زیړ شو. څه جلو شو؟ ولې قار شوې؟ کوتک ته هم ګوتې کړې، وایي کنځل دې وکړل. وایي دا خو زما د خولې نه هوا ووته، ته خو په خپله وایې چې په هوا کې زور نشته، د هوا زور دې ولید؟ د مانو په دې پوه کم، دا دم چې دی دا تش هوا نه دا د قرآن شریف الفاظ دي، دا ښکلې کلمات وي، د دې شکل شته خو مونږ ته نه ښکاري. د قیامت پر ورځ به دا شکلونه مونږ اینو دلته نه ښکاري. نو چې ته وایې چوفه، نو هغه شکل په دې مساماتو کې وردن نه شي، دا چې خوله پرې روځي، نو د وینې سره خدای پاک دا یو ځای کړي، نو د مرض ځای ته الله پاک ورسوي. نو دم ثابت دی، یقینا ثابت دی. پیغمبر مبارک صحابه وچولي، خو عقیده به دې سي چې دا دم او دم والا معنی شي جوړولی، جوړون کې څوک دی؟ علاج ثابت دی، حکیم ډاکټر به درته علاج کوي، خدا به نه وایي چې د ډاکټر جوړ کړمه، جوړون کې څوک دی؟ الله. دا اوبه د څښمه، دا ماله فایده راکوي، تنده مې ختموي، وجود له طاقت ورکوي، خدا به نه وایي چې د اوبو زه ښه کړم، د اوبو زما وجود د طاقت ورکړه. مجازي نسبت کولی چې حقیقي به نه کوي، وی به چې په دې اوبو کې د تندې د ختمولو او د وجود طاقت چا پیدا کړی؟ الله. واده به کې، د واده نه پس به خپله تقاضا هم پوره کې، خدا به نه وی چې د ښځې له بچې د خاوند ورکړه او د خاوند له بچې د ښځې ورکړه. دا به څه وی چې دا بچې چا راکړی دی؟ وایه الله راکړی دی. نو عقیده به په خدای ساتي. نو به هر کیف هغه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې دمه چوم خو څلوېښت ګړۍ چیلی، یو روایت کې شپېته راځي، شپېته ګړۍ چیلی به راکړي. هغې خواران مجبوره، شپېته ګړۍ چیلی ده چې هر څه درکوو، خو د قوم مشر مري، وی راشه جوړه یې ورسره وکړه. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه بخاري شریف حدیث دی، سورت فاتحه به لوستله، په خوله کې لاړې جمع کولو، په مریض یې چوپ کولی. مریض الله جوړ کړ، ټیک ټاک شي. چې جوړ شو، هغه ګړۍ چیلی رمې ته یې واخېسته او روان شو. ملګري ورته وایي دا څه کې؟ دا خو دې ګناه وکړه، د خدای په کتاب دې پیسې واخېستې، اخذت علی کتاب الله اجرا. سورت فاتحه باندې دی اجر واغش. او قرآن شریف کې الله فرمایي لا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، چې د ما په آیتونو پیسې مالې، دا لږ شی دی پیسه، د آخرت د لویو اجرونو مقابله کې پټینی شی دی. دا ولې؟ وی لکه د حضور پاک نه به تپوس وکړو
کاغه وی چې ټیک دې کړی دی ښه کني واپس به کو مدینه منورې ته لاړه رسول الله مبارک ته دا ټوله قصه وکړه هغه ورته ویل که تا ته څه پته وه وی څه دم دې پې واچو وی صورت فاتحه مې ولوستله وی تا ته څه پته وه چې په دې مریض جوړېږي ډېر ښه دم دی چولی وی د الله رسوله ګډې چیلی لویه رمم ترې راوستې ده دې سره څوک حضور پاکو فرمایل د بخاري حدیث دی ان اخذتم علیه اجرا لکتاب الله ډېر ان احق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله بهترین اجر هغه دی چې د خدای په کتاب دی واغوستی وی اجعل لی معکم سهما اجعلوا لی معکم سهما وی مالم په کیسه راکې تبرعا چې خلق دا ونه وایي چې ګنې په دم پیسې اخیستل او که ته وایي چې قرآن شریف کې الله وایي چې ما اخلې نو د هغې جوابونه ګڼ دي ښه آسان جواب یې درته وایم یو عزیمت دی او رخصت دی سړی چې په سفر دی شرعي سفر نو عزیمت دا دی چې روژه دی ونیسي خو که دی نه نیسي قضا به ونیسم نو دا رخصت ولا شته نو عزیمت دا دی چې پیسې ما اخله نیکیو که ثواب وګټه مسلمان ته فایده ورسوه او که اخلي نو اجازت درته شته دا دی ګوره صورت فاتحه کې دم شو مریض په خدای پاک جوړ دا خو زما خبره نه ده دا خو حدیث کې راځي دا د رسول الله مبارک خبره اوس به ته یو سوال کې سوال به دا کوي چې زما خو مور ناجوړه وه ما خو په صورت فاتحه نه چې ډېر صورتونه ولوستله خو جوړه نه شو زه خو بیمار یم او زه خو صورت فاتحه لولم زه خو جوړ نه شم زما وروڼو دا خبره ځان پوهېږئ دوه قسمه اسباب دي یو مادي دی یو روحاني دی مادي اسباب عقیده نه غواړي دا اوبه زه څښم دا زما عقیدې که عقیده وي که نه زما به تنده ختموي الله به یې راله پې ختموي ډسپرین یا دا بله ګولی خورم نو که زما پې عقیده وي که نه نو زما د وجود نه خوله به بس دا مادي دی او روحاني اسباب به هله فایده ورکوي چې ستا پې مضبوط یقین وي ګورئ کلک یقین چې دی راشي نو بیا به فایده میلاویږي او که کلک یقین نه بیا به فایده نه ورکوي مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي په تفسیر المعاش کې یو ملا صاحب د جمعې منځ کا نو په تقریر کې د بسم الله الرحمن الرحیم ذکر کو فضائل ذکر کو چې بسم الله کې دا فایده ده دا نو مولا صاحب جوش کې راغی هلکه وایي که څوک په دریاب ورځي بسم الله دی وایي او نیغ دی په تېرېږي خپه به یې نه لمدېږي خوله نه یې ووتل خولې نه یې ووته دا بانډیسۍ بانډیان خلک سادهګان سوچه مسلمانان نو یو بانډیسي به راته جومات ته ولاړ کې منځ کې سیند و نو په کشتۍ کې به راته کشتۍ به ترې کرۍ اخېسته هغه چې دا واورېدل استاد یې خدای راسره ښه شه دا دم خو دې راته وښو زه د کشتۍ د کرۍ نه خلاص شم چې مخکې دې خولې وښمو چې لمونځ یې وکړه نیغ لاړ د دریاب غاړې ته او بسم الله الرحمن الرحیم او چف یې کړې او په دریاب روان شو پورې غاړه پورې پورې وتاړو خپې هم لمده نه شوه عقیده مضبوطه اوس چې راځي بسم الله وایي چې دی په دریاب داسې روان دی لکه په موټروی چې روان یو ځل یې د مولوي صاحب له درونه وکړه استاد جي ما سره باندې دعوت دی ښه چې لاړ د دریاب غاړې له چې ورسېدل نو بانډیسي خو مخکې نه بلد و هغه نیغ روان دی استاد جي بریکونه ټیټ راخ کړه بانډیسي ورته ویل څه کې استاد جي ولې ودرېدې فل سټاپ راځه که نه وایي چېرته وایي زما کور خو سیند نه پورې غاړه ده وایي په څه کې به ځو کشتۍ خو راشي وایي په کشتۍ څه کې تا دم د بسم الله نه خوله هغه ووایه راځه راپسې وایي مونږ غر کې استاد جي تا چې هغه جمعه خولې وایي چپ شه هغه زمونږ خولې نه دي غلې کښېنه استاد جي والله که دې پرېږدي هلته مونږ ته یو څه وی عمل پې نه کې زه خو چې هغه دم ستا مې اورېدلی دی هغه نیغ ویم او پې تېرېږم او ته وی نه شم تی دواړه سه وی راکړه ما له لاس زه دنه مخکې کېږم که دې ډوب کړم مه راځه او که دې ډوب نه کړم راځه مقتدي ته مخکې دی بانډیسي خو مخکې نه بلد و بسم الله الرحمن الرحیم چپ اپې نیغ روان دی او استاد جي ټالی وایي چې خیر اواز استاد جي ګورې ځان ټینګ که ګرې غر کېږي
مولانا اشرف علي صاحب سوی وی چې چا ورته دم خولی او د هغه یقین کمزوری اړه نشي کولی خپې رپي او چې چا دم زده کړی دی د هغه یقین مضبوط دی هغه پرې نیغ روان دی د دې ډېر مثالونه دي موږ سره یو نه دا خو ما حواله درکړه نو د بارونو دم کې طاقت به څوک اچوي وایه بیا څوک سره الله باچوي مؤثر حقیقي دا رب العالمین دی الله باچوي په دم کې خو مضبوط یقین غواړي نو خبره مې دې پورې کوله چې سورت فاتحه شفا نو د قرآن شریف یو حق په موږ ستاسو دا دی چې موږ یې تلاوت وکړو قرآن به لولو تلاوت به کوو د قرآن شریف دویم حق یې څه دی دویم دا چې موږ یې حفظ وکړو یادې ولې چې حفظ دې وکړو حافظ شوې د خاندان سپارښونه به د قیامت په ورځ کې او چې ته حافظ شوې نو مور او پلار ته به ستا په وجه د قیامت په ورځ باندې تاج په سریږي نو تا له به څه مرتبه وي او چې حافظ شوې نو تلاوت د قرآن شریف به کې نو څومره لوی ثواب به دې کېږي او د مور او پلار به دې کېږي نو دا د حفظ مدرسه درته قاري صاحب نجیب الله صاحب جوړه کړې ووایه څونه غټ احسان شو په تاسو باندې تاسو خپل بچي دې کوڅو نه راوباسئ او دلته داخل کې هغې کوڅو نه راوباسئ دلته داخل کې چې دا بچي محافظان شي او ستاسو د بچو په ژبه د الله قرآن چلېږي دریم حق یې څه دی په ترجمه یې زده کړي قرآن شریف په ترجمه زده کړي دا د قرآن شریف په حقونو کې غټ حق دی څلورم حق د قرآن شریف څه دی ادا دی چې بچي بوځي او د قرآن علم پې وکړي مدرسو کې داخل دا ښکلی حق او بل حق د قرآن شریف څه دی ادا چې موږ عمل وکړو د الله په کتاب په قرآن شریف دا د قرآن شریف حقونه دي او موږ د قرآن شریف تعظیم وکړو قسم دی موږ به څه یو حضرت امام شافعي رحمت الله علیه د مکې نه مدینې منورې ته تللی دی 14 ورځې مزل یې کړی دی په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی دومره شوق زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو شپېته ختمونه کول یو ختم به تراوو کې کو او تراوو نه پس به نیت وتړو 2 رکعاته نفل به وکړو په 2 رکعاتو کې به 2 ځله قرآن شریف ختم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف ته ننوت په بیت الله کې د 2 رکعاتو نفل نیت وکړو په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړ دا دومره شوق حضور پاک مبارک به د شپې ولاړو او د شپې به د قرآن شریف تلاوت کو او عایشه صدیقه فرمایي ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی جړل به وسره او دې سینې به داسې قرار کو لکه کټوۍ چې قرار کوي حضرت ابوبکر صدیق د شپې تلاوت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د شپې د قرآن شریف تلاوت حضرت عثمان د تلاوت د قرآن شریف د پاسه شهید شوی دی او هغه قرآن شریف چې په شهید شوی د ده وینه پې پرته ده اوس هم په ترکي کې په استانبول کې پروت دی د هغه لیکلی شوی قرآن شریف ما په ازبکستان کې لیدلی تاشقند کې یو ځای کې یو هغه قرآن شریفونه اوې لیکلي یو تاشقند کې د هغه په حکم لیکلی شوي یو په تاشقند کې پروت د شیشه بند زه ورغلی ما لیدلی د قرآن شریف سره حضور پاک مینه کړې ده د قرآن شریف سره صحابه خپل تعلق جوړ کړی د قرآن شریف سره تابعین خپل تعلق جوړ کړی د قرآن شریف درسونه شوي دي کېږي د قرآن شریف علمونه خلک کوي او بل ته یې ښایي د زمانو تاسو ته هم دا درخواست دی چې تاسو خپل بچي دا زموږ د داخلو ورولې دي ګورئ زموږ سیشن د دې ورځونه شروع کېږي د داخلو ورځې دي نو خپل بچي راولی یو بچی علم پې وکړي حفظ پې وکړي حافظان ته جوړ کړي په ډوډۍ مه یېرېږي ښه ډوډۍ د چا لاس کې جواب راکړې شوق سره د خدای لاس کې روزي به رب العالمین ورکوي ډوډۍ به خدای ورکوي نو بچي راولی په مدرسو کې داخل کې علم پې وکړي قرآن پې زده کړي او خپل بچي محافظان کړي او دویم دا چې عالمانو حافظانو سره مینه وکړي محبت وکړي د زړونو قدر وکړي د علما احترام کوي د علما
څوک چې د قرآن خدمت کې د هغه قدر کوي. ستاسو په په دې علاقه کې خو د الحمدلله ډېرې زیاتې مدرسې شوې او الحمدلله ډېر زیات عالمان شو پکې او الحمدلله ډېر قاریان دي پکې، ډېر قاریان. دا د خدای فضل دی، ټول وایي الحمدلله. نو خپل بچي پکې داخل کړه که او دا قاری نجیب الله صاحب محترم ډېر ښه انسان دی او نیک انسان دی، خپل هم علم زده کوي او قاریم دی. دا څومره ښایسته ښکلې مدرسه دی جوړه او ما ته دلته چا وایي چې غریب خپل کور نشته وایي، دا راته چا وایي اوس دلته خپل نشته بل په کرۍ په کور کې اوسي. دا څومره عجیبه خبره ده. دا د قرآن سره څومره شغف دی، څومره شوق دی، څومره مینه ده. مونږ خلک په خلکو کې نقطې راوباسو، هلکه نقطې مه راوباسئ په خلکو کې چې څوک هم د دین خدمت کوي، بس شیطان زمونږ په اړه کې وسوسه اچوي چې ده پسې خبرې کوه، ده سره حسدونه کوي. دا ولې ټول چې دلته څومره ناست یې ملګري دا ګڼ شمېر هغه ځای پورې ټول خلک الحمدلله په ګڼ تعداد کې راغلي. تاسو ټولو ته دا وایم چې خپل یو یو بچی حافظ او عالم کړي او که بالفرض دغه دنه نه کېږي د عالمانو حافظانو قدر به کوئ ښه خو به انشاءالله که نه او عالمانو پسې خبرې به نه کوئ، قاریانو پسې او حافظانو پسې خبرې به نه کوئ، د مدرسو به قدر کوئ، مدرسو پسې خبرې به نه کوئ. څوک چې د مدرسو خدمت کوي او د خپل سر تاج او مشران ګڼي انشاءالله د قرآن د مخه په دې به رب العالمین درنه خوشحالېږي. نو قاري صاحب محترم قاری نجیب الله صاحب دا مدرسه ابو هریره نو باندې جوړه کړې ده. تاسو ټولو ته دا درخواست دی، دا قاري صاحب